باندې راشي بیا به خپله خبره نن د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ستاسو سره شریکه کړم. کله څه ملګري واوري ملګرو سره شریک کړئ او خوشحاله به شم. مختلف نظریات مختلفې خبرې اورېدل د ګټې باعث نن د ښځو عالمي ورځ ده. په ټوله دنیا کې دا ورځ د اقوام متحده د بینر لاندې او د نورو عالمي تنظیمونو د بینر لاندې مانځل کیږي. نو ما هم غوښته چې تاسو سره په دې باندې یو دوه ټکه خبره وکړم. ښځه نه صرف مور ده، نه صرف خور ده، نه صرف ښځه ده، بلکې ښځه بذات خود یو مکمل انسان دی. ښځې له باید د خور په حیثیت خو عزت ورکړی شي، د خور په حیثیت خیال وساتلی شي، د مور په حیثیت خدمت وکړی شي، د ښځې په حیثیت بلاړې خیال وساتلی شي. خو دا خبره دې هم موږ ته یاد وي، موږ پښتنو ته، موږ مسلمانانو ته، موږ انسانانو ته، چې دغه ښځه یو مکمل انسان هم دی. زه کوشش کوم چې تاسو کمنټس هم راوالم. بېشکه د ملګرو خیالات په مختلف دي، د خلکو په دې والا مختلف سوچونه دي، مختلف فکرونه دي. څه فیمینیسټ دي، یعنې د ښځو د حقونو طرفدار دي، څه بیا انټي فیمینیسټ دي، هغوی دا وایي چې د ښځو د حقونو موږ هم طرفدار یو، خو په دې انداز کې نه تاسو چې څنګه غواړئ. دغه ځان له دغه نظریاتي او د تیریانو خبرې دي او په هغې کې اختلاف د انسان بنیادي حق دی. انسانان مختلف وي، انسانان په مختلفو زاویو باندې سوچ کوي، انسان په مختلفو طریقو باندې سوچ کوي، د انسان مختلف قسم خیالات وي، دغې هر چا احترام پکار دی. زموږ ټولنه بیا ظاهر خبره ده چې موږ په یو سماج کې اوسېږو، هغه پښتون سماج دی او زموږ یو ډېر مخصوص کلچر دی. هغه کلچر بیا د زنانو په حواله هم دی. زنانو په حواله زموږ خپل خیالات دي، زموږ خپل نظریات دي، زموږ خپلې خبرې دي. خو دا دې موږ ته یاد دی چې ګوره کلچر بدلیدونکی څیز دی. د 1500 کالو نه، د 3000 کالو نه، د 1000 کالو نه که موږ دا وایو چې زموږ یو دستور را روان دی د ښځو په حواله او موږ په هغې کې سوچ کې بدلون نه غواړو، نو دا بیا موږ غلطه خبره ده. کلچر همیشه بدلیدونکی څیز دی. کلچر یا کلتور چې څه ته وایي یا ثقافت چې څه ته وایي، نو دا همیشه دا ډاینامیک دی، یعنی دا سټیټیک نه دی، دا په ځای ولاړ نه دی، دا نوي نوي څیزونه راځي. لکه زما د نیکه کوم کلتور چې و، نو ستاسو د نیکونو چې کوم کلتور و، نو هلته د موبایل تصور نه و. اوس دا موبایل راغلی دی، یو څیز دی، نو او دا زموږ د کلچر حصه ده. یعنی د هر ایډلټ سره هر هغه کس چې هغه د 15-14 کالو نه بري تر 15 کالو پورې، نو تاسو به محسوس کړي چې ډېر کم خلک به چې هغه به د موبایل نه بغیر یا سمارټ فون یا ساده فون، مطلب دا هم زموږ د کلچر حصه ده. زما د نیکه داسې کپړې نه وې لکه څنګه چې ما اغوستې، ستا د نیکه داسې واسکټ نه و لکه ما چې اغوستې. نو دې مطلب دا دی د خبرو چې کلچر وخت په وخت باندې د لباس په حواله بدلېږي. زما نیکه، ستا نیکه، زموږ 1000 کاله مخکې نیکونو انګریزۍ دغسې 2-3 تور ټکي نه شي ویلی. ممکن ده د پښتو هم دا توري دا ټکي نه و. پښتو په شعر و ادب کې دا خبرې نه وې کوم چې د هغه په زمانه کې نه وې، اوس شته. مطلب دا چې دا کلچر په هر انګل باندې بدلیږي، که د لباس نه راواخلو، که د رویې نه راواخلو، که سماج، معیشت، 15-16 شعبې وي په ژوند کې، باید کې خلکو رزق پیدا کوو. زیات د زراعت نه تابع دي او څوک ډانډس دی او څوک نایي دی او څوک هغه دی. هر سړی پیشې وي، پیشې ټولې قابل احترام دي. نن په سونو په زرونو پیشې دي، مطلب مختلف دي، هغه د پخواني دور نه ډېر مختلف دي. موږ دا نه شو ویلی چې موږ دا کلچر پرېښودو. اوس یو سړی دی پخوا هغه نایو، خلکو کار یې کوو، خدمت یې کوو، د خلکو په صفایۍ کې، د خلکو په ښایست کې د هغه یو مهم کردار او هغه یو قابل قدر او معاشره کې څومره مخکې بوتل دی، نو دا د هنرمندو د کسبګرو مخکې بوتل ده. نن هغه پلمبر دی. نو موږ دا نه شو ویلی چې زموږ کلچر خراب شو. دغسې د ښځو حقونو باره کې کوم نوي نظریات راځي، نوي خبرې راځي، نو په هغې موږ له لږ کلاو ذهن سره سوچ پکار دی. ګوره چې خور ده، مور ده، اوس هم په دې زمانه کې، یعنی په نن په حاضر وخت کې چې د 21مې صدۍ 15مه حصه تېره ده، هم زموږ داسې خلک شته چې هغوی دا ګڼي چې زه د ښځې ګټې ته نه کښېنم یا د ښځې ګټې ته پلانې ناست یو. دا د پیغور په طور موږ خلکو یو بل ته وایي. زه بخښنې سره دا خبره کوم، ټیک ده، ډېر خلک نه دی، تبدیلي ډېر کافي راغلی ده، خو څه خلک دا شته چې هغه داسې وایي. نو دا خلکو نه کم از کم هغوی ته دا ور یادول پکار دی چې که د ښځې ګټې ته نه کښېنې، نو بیا د ښځې حق څنګه خورې؟ د هر ورور، هر پلار زموږ په سماج کې په 1000 کې څو کسان دي چې هغه د پلار په وراثت کې بیا د ښځې حق مني. د دې شاته وجه دا ده چې بیا هغلته موږ نه بیا اسلام امیر شي، هغلته بیا زموږ نه روایات امیر شي، هغلته زموږ نه خپل کلتور امیر شي، هغلته موږ د خدای احکام هم نه منو چې د هغې برخه موږ هغه ته وربېله کړو او دا موږ قانع شو په دې خبره. ښه، بیا طریقه کار څه دی؟ ما محسوسه کړل او تاسې به هم محسوسه کړي. بیا ورونه 2-3 ورونه دي، یو ورور دی، 2 خویندې دي، هر څه چې دي، هغې وایي چې ټیک ته موږ به تاله پیسې درکړو، موږ به تاله ځمکه هم درکړو، خو ستا د راتګ ځای به ختم شي، ستا د غونځاخو ځای به ختم شي، ستا د غم ښادۍ ځای به ختم شي. نو دا بیا هغه مجبوراً معاف کړي. دا معاف کول نه دي. معاف کول هله کېږي چې کله پري ویل چې هغه ته تا یو آزاد ماحول یو انسان له ورکړی دی. یو سړی تا په ډیټینشن کې ساتلی دی، په جیل کې ساتلی دی، محبس کې ساتلی دی، بند دی، محبوس دی، ته د هغه نه څه قسم لیکل هلې هغه مجبوره دی. هغه پري ویل نه دی، هغه په خپل اختیار کې نه دی، هغه ستا په اختیار دی، ته بندي دی. دلته چې تا خور ته، مور ته، ښځې
بچې ته دا ووي چې که ته ما نه خپل حق غواړې نو بس زما تګ راتګ به نه ستا بس د خپلو بچو به او ستا د خپل خاوند به او ستا د مور قبر چې دی هغې ته به هم نه راځي او ستا د پلار قبر ته هم نه راځي نو هلته تا هغه کنډیشن کړه هغې کنډیشن شرایط پې هغې ته ولګول نو بس هغه خود به خود تاسو ته ماته هم خپل حق پرېږدي تا ته هم خپل حق پرېږدي ځکه د پلار د قبر نه د مور د قبر نه د خور د قبر نه څوک غواړي کومه مور غواړي چې هغه محرومه پاتې شي نو ګټه که څوک سپکه ګڼي نو بیا یې دغه جاګیره مو ته خپل وربیل کړي دا حصه ورته هم خپله وربیله کړي ځکه هغه هم د پلار دغسې بچی دی چې څنګه یې زیم او څنګه یې دی په غریبي نظریاتو خبره نه کوم زه ساده خبره کوم بیا زموږ سماج دی معاشره ده مختلف قسم خلک دي زموږ په اربونو خلک اوس دا وخت واتیر به خلک چې موږ په دنیا کې اوسېږو ملګرو دا ضروري خبره ده چې زموږ دا فنګر پرنټس چې کوم دي دا بدل دي زموږ شکلونه بدل دي زموږ د اواز د فریکوینسي چې کوم ده دا بدل ده دا پروردګار بدل پیدا کړو دغسې زموږ یو مجموعي کلچر دی د پښتنو په دې ټول وطن کې د پښتنو یو مجموعي کلچر دی خو بیا په دغه مجموعي کلچر کې په دغه مجموعي ثقافت کې بیا د کلاسز خپل کلچر دی ایلیټ کلاس ځان لري کوم چې ډېر بره موږ سپید پوش یا برګر کلاس چې ورته وایو اگر چې دا نامناسبه ټکی دی بهرحال هغې هم قابل احترام دي ښه خلک پیسې ټکې والا ایجوکیشن یې بیکګراونډ یې د هغې یو خپل کلچر دی د ایلیټ کلاس کوم چې بره کوم چې حکمرانه طبقه ده یا کوم چې تاسې پوهېږئ چې ایلیټ کلاس څه ته وایي مطلب هغه ډېره بااثره او ډېره صاحب ثروت طبقه د هغې زنانه بل شان بهیو کوي د هغې ښځې بل شان بهیو کوي نو مجموعي کلچر د پښتنو په خپل ځای خو بس په مجموعي کلچر کې په هغه هول کې بیا سیګمنټس دي لکه میډل کلاس ځان له یو شان بهیو کوي لویر کلاس بیا بیخي بل شان بهیو کوي اگر چې هغه بنیادي پرده بنیادي اقدار هغه د ټولو شریک دي خو دغلته بیا د ښه په میډل کلاس کې دننه په لویر کلاس کې دننه په اپر کلاس کې دننه بیا ځان له سب ډیویژنز دي هغه خلک بیا تقسیم دي مطلب په میډل کلاس کې اپر میډل کلاس دی لویر میډل کلاس دی میډل کلاس دی د دې ټولو که تاسو وګورئ د ښځو په حواله د هغې رویه بدلي نو دغې ته خیال پکار دی چې موږ تاسې به نوټ کړي چې که په بازار کې خدای مکا د عیسایانو زمونږ د وطن باشندگان دي په دې خاوره پاتې کېږي حق لري چې د هغې ښځه روانې نو هر سړي ورته بیا سترګې راویستي او سترګې وي اشارې او کنایې او شپیلي والا سره د دې چې په مانځه به ولاړ دي د مانځه نه به رارواني خو دا پوهېږي چې دا مارجنلایز دي دغه سړی پوهېږي یا زه پوهېږم اول زه پسې نور موږ ټول ګناهګاري خو موږ پوهېږو چې دا مارجنلایز دي دا بېوسه دي دې تپوس څوک نشي د هغې زنانه ته خلک ګوري خو که چېرته د یو مضبوط افسر ښځه راوځي یا د یو غټ سړي ښځه راوځي نو هلته بیا موږ چو نشو کولی دا زموږ بدنصیبي ده هلته بیا موږ دام نشو ویلی چې دا ښه دي دا خراب دي یعنی کوشش کوو دغه د مخې دوه سره نشو ویلی خو که یو غریب سړی دی د هغه ښځه ملازمت لري نو بیا موږ شل خبرې هم کوو حالانکه دا سماج دی بدلیږي ښځه هم بچي لري ښځه هم دا خواهش لري چې هغه معاشرې ته خدمت وکړي قام ته خدمت وکړي څنګه چې زه لرم ما دا خبره ډېره محسوسه کړله زنانه به بخښنې سره تاسو خفه نه شئ بېشکه ما ته به خلک کنځل هم کوي خو د هغې خبرې نه زه په دې پروا نه کوم چې خلک څه وایي زه په دې کوچ کوم چې زما ذهن ما ته څه وایي زما زده کړه او زه سماج ته څونه خبره کولی شم ما ته یو سړی څونه کولی شي باقي څوک څه وایي په دغې به ځان له خبرو کړو زر خولې زر خبرې ما محسوسه کړله فیسبوک باندې یو جنۍ د فرض کو تصویر راغی ډاکټره شوه تصویر راغی ښې نمبر یې واخیستې تصویر راغی سی ایس پي افسره شوه پی ایم ایس افسره شوه پوج کې لاړه پولیس کې میډل وکړو پایلټه شوه ټول خلک به یو کمپین شروع کړي چې دا زموږ د علاقې بېعزتي ده یار د هغې خپل کلچر دی د خاندان پلار یې ښه په فخر شیر کړی دی ورور یې ښه په فخر شیر کړی دی ترس به دی سلیبریټ هغې دا سلیبریټ کوي د هغې جوبلین دي هغې خوشحاله دي دې خبرې ته زه یو درېمګړی کس چې دا ما ورسره نه خور ده نه ترور ده نه مې ورسره قام قبیله نه مې ورسره خاندان زه په چکتره کې چغې وایم چې بهی زما د علاقې بېعزتي وشوه دا کله هم د علاقې بېعزتي نه ده دا د خاندان خپل روایت دي هغې ماشومه ده ژوندۍ وشو کامیابه شوه یو اچیومنټ یې وکړو دا ډیزرو ټو سلیبریټ د هغې حق دی چې هغې سلیبریټ کړي موږ له په د هغې د چا په ذات باندې پرسنل سپیس موږ له په یو صورت هم نه دي وایلیټ کول پکار هغې په فیسبوک تصویر ورکوي د خپل خور د خپلې لور هغې پې فخر کوي زه نه کوم ما ته هېڅ مسله نشته پکار دی چې ما ته څه مسله نه وجه دا ده ها بنیادي غټ غټ اقدار لکه اوس لغړ راتلل نامناسب دي دا زه منم او د هغې هم مني داسې خبرې چې هغه په سوشل میډیا نه وي د کولو نو هغه موږ ټول بیا په سماج دی سماج بندن موږ نه ماتو سماج هغه اقدارونه موږ نه ماتول غواړو خو دې ته کم از کم سوچ پکار دی چې بنیادي چې کوم د انسان بنیادي لیبرټیز دي بنیادي ازادیانې دي نو هغه د یو سړي په شانې بنیادي انساني حقونه هغه ښځې ته مسل دي هغه خور ته هم دي مور ته هم دي نو په دې باندې زه ډېر زورېږم چې مخکې یو افسر او هغه تصویر شیر کړی و ټولو خلکو یو کمپین شروع کړی چې دا زیاتې وکړو دا د دیر نوم بدنامېږي دیر په هغه ځای کې ولې نه بدنامېږي چې کله بیا موږ په ښځو باندې درانه درانه کارونه کوو ښځې موږ د غیرت په نوم وهو موږ په هغه ځای کې ولې نه بدنامېږو چې په ښځه تیزاب وراړو په کوم دین کې دا راغلي په کومه پښتونولۍ کې دا راغلي چې موږ به تیزاب په زنانه باندې وراړو خدای مکړه هغې یو جرم کړی دغه جرم به سزا یا به ستا د هغې څه لار بېلتون څه شل طریقې نور هم کېدای شي په کوم قانون کې دا راغلي چې
په تش تور باندې یو ښځه قتلیږي او د یو ښځې ژوند به اخیستل کېږي، د یو خور ژوند به اخیستل کېږي، د یو مور ژوند به اخیستل کېږي، د بچو نه محرومه شي، هلته بیا موږ نه شرمېږو. سړی ښځه طلاقه کړي بغیر څه حجت نه، بغیر څه دلیل نه، بغیر څه وجې نه، ښځه بس په تشه ډاګه پاتې شي، د پلار یې وپاتې، وروڼه د خپل کوري، والله د اسرې نه بچي لوی کړي 15 کاله 10 کاله بچي بیا پلار ځان سره ونیسي. د مور خو صحیح په دې غریب وطن کې د مور نور څه انجوایمنټ دی، د مور نور څه دي یار، د میاندو د زنان نور څه دي، مثلا دا دي چې یاره بچي ته خوشحالي او ظاهر خبره ده هغې د دې خدای پاک هغوی تخلیق د صلاحیت هغې کې ښودی دی، نو بیا ورسره مینه هم ډېر ښودي ده او دا ضروري ده. خدای پاک چې کوم کار کړی دی نو په هغې کې حکمت دا دی چې د مور د بغیر مشروط مینه د بچي سره نه وي، موږ بیا چا نه رالویولی، بیا خو به صرف ساده حساب و چې ګټلی شي نه شي ګټلی. تاسو ګورئ سماج دی، بیماریانې ډېرې دي، تاسې به داسې کتلي چې په 4 څانګه 20 بچي سره څونه مینه کوي، کم مور وجلی دی، کم پلار وجلی دی، دا ضروري ده فطرت په حساب چې او دا امتحان هم خدای چې اخلي د خلکو. د مور په لنډه خبره ده چې د مور په زړه کې نسبتا خدای زیاته مینه اچوي، د نسبتا ډېره زیاته ده. د هغې ایون چې خدای پاک هم د مخلوق سره د خپلې مینې حساب ورکوي نو چې دا مور د 80 چنده زیات، یعنې مور یو مثال ګرځولی د مور مینه. نو په دې بنیادي ټکو باندې موږ له خبرې هم پکار دي، بار پکار دي، بار په دې کې تاسې هم چا سره مباحثه کوئ. نن اورت مارچ دی، بس دغه یو خپل کلاس دی، د هغې خپل سوچونه دي، د هغې خپل فکرونه دي، ته زه اختلاف لرو خو موږ په لاس باندې د ودرولو اختیار نه لرو، ځکه موږ په یو منظم ریاست کې اوسېږو. که ریاست هر څومره کمزوری، که ریاست هر څومره خراب وي، حکومت سره زما اختلافي، ګوره دا اختیار به آخري ده د ریاست څخه، هغه د حدودو قیودو د چا د په زور ودرولو، د چا جیل ته اچولو، څوک منع کولو، دا اختیار به همیشه د ریاست څخه. که دا زه او ته په خپل اختیار کې الو نو بیا به موږ خو بیا هر قسم فیصله کولی شو، موږ خو د قانون نه ماورا نن تا په دې نیسم کېدای شي خدای مکه سبا وایم چې ته یو ښه کار دی، نن اورت مارچ نه خلک منې کوم، زه خپل اختیار کې په لاس کې اختیار الم، قانون اخلم، بل ورځ خدای مکه ته یو ښه کار کوي، زه دې بیا تا منې کوم، ځکه چې ما خپل ته یو پریسیډنټ یو مثال جوړ کړی دی، یعنې ما قانون په لاس کې اخیستی دی، اوس قانون زه ډیفاین کوم چې څنګه ډیفاین کوم، نو بیا دې د ښه کار نه بدلوم، خدای مکه د جومات ته دې بل ورځ منې کوم، که نن ما دا اختیار واخیستو، مطلب په اصولي طور ان پرنسپل دا اختیار ما سره راغی، دا کار ما سره راغی، نو دې باندې لږ سوچ او لږ فکر او زنانو سره ښې رویې ډېر بې غیرته سړی ښکاري چې دی په ښځه ګزار کوي. په هغه وخت کې بیا زموږ دیر او زموږ سوات او زموږ ملکڼ او زموږ پښتونخوا ولې نه شرمېږي چې کله موږ د ښځو ویښته وباسو، کله موږ د ښځو ویښته کټ کړي. موږ تاسو ټول په دې کلي کې نه یو، په دې کلو کې موږ په خپله باندې ګناهګار، موږ زنانو سره څه قسمه رویې، زموږ د خور سره څه رویې، د هغې د حقونو وال نه راواله، په هغې باندې نفسیاتي تشدد او که بې حیایي خبره کوم، یقین وکړئ موږ ټول د دې معاشرې خلک یو، موږ ټول ګناهګار یو. د پوندو نه زنانه د پوندو پورې پټه یو، پوندو ته زموږ بیا هوس کېږي، تشو پوندو خپو ته زموږ هوس کېږي، ټول ټول نه یادوم، اکثریت تاسې نه وینئ چې خلک د زنانو پوندې ساري، هغه بورقه کې په شټلکاک کې پټه یې خلک یې ساري. وجه دا ده چې دا څه زموږ هم څه ذمهواریان دي، څه دلته موږ دا شی ټیکول غواړي، څه دلته او دلته په موږ کې کار پکار دی، دا نه چې یوازې په هغې باندې ټول کار، د دغې شټلکاک په ځای مې په لوی تمبو ور واچو، خو بیا زما ذهن کې ګند دی، نو چې دننه روان نو بس زه به سوچ کوم چې دا به څنګه وي او څنګه وجود به وي، څنګه جسم به وي، څنګه فګرز به وي، که نه موږ ټول د دې سماج خلک یو، زموږ خپل مخصوص غوندې فرسټریټډ یا مایوسانه زموږ نظریات دي، نو په دې باندې موږ ټول لږ ډېر غور پکار دی. بحیثیت انسان، بحیثیت پښتون، او په دې دور کې ترقي، آبادي، د بچي ودانېدل چې کوم دي، د نسل ودانېدل، د دې قام ودانېدل، د دې میاندو نه بغیر ګران دي، د قام ودانېدل د دې 52% پښتنو زنانو نه بغیر ډېر زیاته ګرانه ده. که موږ په هغې باندې دومره پابندیانې لګوو چې د هغې د علم د اصول پابندیانې، په هغې د کار پابندیانې، او ډېره روایتي خبره تاسو به اورېدلي، دغه زنانه چې کومه نن خاوند بلا وجه طلاقه کړله، که چېرته ملازمت لرلی، که چېرته 2-3 تور ټکي لرلی، بیا به د خاوند نه خپل حق هم کلیم کولی شو، بیا یې ځان ته روزګار هم کولی شو، بیا هغه خپل بچي هم ساتلی شو. نو دا ډېر روایتي خبرې دي، بار کېږي، خو اوس هم موږ دا وایو چې موږ د ښځې ګټې ته نه کښېنو. ولې زه په خپل بچي خفه کېږم، زه یو پلار یم فرض کړو، یا ته یو پلار یې خفه کېږي په خپل بچي باندې، نو هغه هم د هغې هم بچی دی که نه، بس هغه هم مور د هغه هم پرې خفه کېږي، هغه هم ولې ګټه وټه کولی شي که امکان وي، او چې په پټي کې کار کوي خو بده نه وي، په پټي کې چې کوم بس خالو پټاو ته ور په سر کړي او شلېدلې کپړې اغوستي او ګېډې راغونډوي، نو هغه وخت کې خو موږ بیا چېرته هم غیرت په لار داسې هم خلک ځي، مانځل هم خلک ځي، ختم ځي، برم ځي، هغه وخت کې زموږ غیرت بالکل وجه دا چې بس موږ هلته یو خرکار په شانې بیا ښځه استعمالو چې کار راته وکړي، خو که بیا ملازمت کوي نو بیا موږ فرسټریټ کېږو، موږ مایوسه کېږو، موږ دننه څه محرومۍ په موږ کې را پیدا شي، د بدمرغي دا ده، بدنصیبي دا ده، او موږ د هغې مخالفت شروع کړو. نو زه پته نه لګي چې مونږ ټایم دی مجید الله وایي، نو زه ستاسو یو څو کمنټس حالم.
ها یو د کلاړ شي ځان خاندانو هغه خبرې کوي تاسو یو ولې مونږ مونږ خبره ده وایي چې په زول ترته مننه وروره کور دی ودان خادر څه خبر راټوله که کورم ودان محمد یاسین بن نواب ستام کور ودان صاحب جپا صاحب مانځه ټیم دی حتما خامخا ورشه او مونځ وکړه دلته نه که بهر شوی ډېر به ښه او بس مونږ ته ماته هم پته رسېب مونځ انشاءالله کوو به که خدای کوله بعضې ملګري کنځل نو کور دی ودان یاره دا باچایي دی اورې ستاسو اختیار دی چونکې فیسبوک تاسو دی تاسې استعمالوئ نو چې څومره په زړه جوړی کنځل کوئ هغې ودا چې ستاسې بچي به یې ګوري ستاسې ورونه به یې ګوري او تاسې به ورته بد ښکارئ زما بیخي په ډونټ کیر زه پروا نه کوم اټس اوکې ماتې ګوډې خبرې به یې که ملګرو سره شریکې کړئ کور هم ودان که نه هسې که ښې ته لګېدلي بس بل ته یې ورسوئ که ښې ته نه لګېدلي بدې ردې مه وایئ بس په ګولې یې ولئ خبره ختم اوس ګورم چې دا به کټ څنګه کړم دغه ځای نه کټ که ښه نه کټ شو وروسته بیا به کټ شي اوس لا نه کټېږي کټ یې کار بچه دلته نه راځي هغه فکس اپ ووایه خدي خاطر صاحب او ما چې کټ شي یاره زه پساو یم پرېږده بس ما خپله خبره کول غوښته ونه کړه کمنټس کې څوک کنځل کوي که بدې